خاوند جنډا افسر افغان صاحب زمونږه دغه ټولنې ته را رسېدلی دی د باجوړ د ټول ولس د طرف نه د لالي شاه پښتونیار صاحب د طرف نه د دغه ځوانانو د طرف نه مونږ هغوی ته هرکلی وایو هرکله راشئ په خیر رالی راشه چې ګلونه د اخلاص در باندې وشیندم زه لکه قدم په قدم تا ته غوړېدلی یم افسر افغان صاحب زموږ سره ډېر زیات ښه فنکار د خیبر پښتونخوا د سیمې شوکت صاحب راغلی دی مونږ هغوی ته یو ځلې بیا هرکلی وایو نجیب هلال هم دلته موجود دی د هغه شکریا ادا کومه نومونه ډېر زیات دي او ټایم به کم وي نو معذرتخواهي که د چا نوم یاد نشي د هغې دپاره به مونږ معذرتخواهي خلک ډېر زیات دی او د ټولو شکریا څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه زه د باجوړ د سیمې د ټولو ځوانانو مشرانو سپینګیرو شملورو مخورو ګلمخو وطنپالو شیرشناسو ادب ذوقو مینانو خلکو ډېره زیاته مننه کومه چې نن یو ځل بیا دغه سټیډیم منګه پوره یو کال پس د حاجي لالي شاه پښتونیار صاحب او د هغو د پوره ټولګي په مرسته باندې رڼا کړی دی او دلته د باجوړ پریمیر لیګ خبره کیږي څنګه چې ما تاسو ته ووې په دې نړۍ کې هر هغه انسان به تل تر تله ژوندی پاتې کیږي چې هغه خپل د برخې څه کنټریبیوشن وکړي ځکه خو خوشحال بابا وایي چې ښه خدا چې د چا نوم پکې یادېږي په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک او ته مې وجنه د قصاص اندېښنه مه کړه د خپل خون په تور به ونیسمه بل څوک او بدرګه که محبت را سره نه وی یک تنها به په خونخوارو لارو تلل څوک نو زمونږه هغه ملګري به ژوندي پاتې کیږي چې د هغو کار وي د هغو زیار وي د هغو مرسته وي د هغو هلې ځلې وي زمونږ دا کوم ملګري چې ولاړ دي نه پوهېږم چې دا ولې ولاړ دي آیا د کورسو کمی دی آیا زمونږه دغلته د ناستې ځای نشته که کومه ستونزه وي ما ترې را خبر کوئ زه د میډیا چې څومره هم ښاغلي درانه نومونه راغلي دي د ګلحیان باجوړي صاحب ذکر وشو زمونږه د باجوړ پریس کلب ډېر ښاغلي جرنلیسټ راغلي دي د هغو ډېره زیاته مننه کومه د سوشل میډیا چې څومره هم انفلوئنسرز راغلي دي د هغو مننه کومه زه د سیکیورټي ځوانانو ډېره زیاته مننه کومه او دا ټپه ورته ډالۍ کومه چې ستا د لنډي ټوپک ازار شم په اوږه ستا وي کږه زه د خیاله زما نو دغه ټوپک به یوازې هم د دیو سره ځکه چې دا خلک زمونږه د امن ضمانتګر دي زه مننه کومه د ډي پي او صاحب د ډي سي صاحب د اے سي صاحب زمونږ د بریګیډیر صاحب او څومره چې دغه ننني بنډار ته پنډال ته غونډې ته د څه ځای نه د باجوړ د کمې سیمې نه هم خلک راغلي دي په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي مال راځي نه نو د باجوړ د خلکو په موږ باندې احسان دی او دلته دا ناستې یاد دې وي چې دا یوازې ناستې نه دی بلکې دا د امن د مینې د ښکلا په تله کې خپله ګیټۍ اچول دي ستاسو دا ناسته زما دا خبرې دا د دې کائنات چې کوم جوړونکی دی تخلیقکار دی د هغه په ریکارډ باندې راځي چې موږ دغه نیمې شپې د باجوړ په سټیډیم کې د امن خبره کړې ده د مینې خبره کړې ده د یووالي خبره کړې ده او دنیا لګیا ده یو بل لاس ورکوي دنیا یو بل سره بزنسز کوي دنیا یو بل ته د خوشحالۍ د سوکالۍ موقع ورکوي ولې نه چې موږ په باجوړ کې هم دغه رویه خپله کړو یو پیغام تر څو چې زمونږه ما ته لیست راشي او بیا زه د ملګرو سره په هغه ترتیب باندې خبرې شریکومه د باجوړ ټولو ځوانانو دا یو پیغام زما واورئ چې اوس ګورې هغه سیال صاحب وایي چې ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي که موږ پښتانه غواړو چې موږ د ترقۍ وکړو یوازینۍ لارې دا برداشت ټالرنس یو بل منل ډایورسټي تکثریت تنوع چې موږ د یو بل په احترام باندې پوه شو ما ته کله کله په دې باندې هم افسوس راشي چې موږ په یوه مرله په دوه مرلو په ډیران باندې په چرګ سپي باندې روان شو او دغه دشمنی او تربګنی تر پیړو پیړو ورسی راځي چې یو بل لاس ورکو او د نفرت دغه ټول بدرنګي په مینې محبت باندې بدل کو زمونږ سره په باجوړ پریمیر لیګ کې چې څومره محترمینو ټیمز حصہ اخیستې ده
د هر ملګری منګه شکر گزارو حقیقت دار دا یو ټیم ورک دی دا په یو چا باندې نه کیږي په دې کې موږ سره باجوړ پولیس سی سی د دې ترڅنګ حاجی آباد ټایګر سی سی چاهت سی سی سالرزی زلمی سی سی عثمان خیل گرین سی سی بیا دغسې مامون کرکټ کلب دغسې حسبان میډیا ټیم دغسې بدن کرکټ کلب دغسې ناوګی واریرز دغسې مامون زلمی کرکټ کلب دغسې یوسف ټایګر کرکټ کلب دغسې کوینور مامون کرکټ کلب بیا زمونږ باجوړ زلمی کرکټ کلب ینګ سټارز سالرزی کرکټ کلب سپورټس اینڈ کلچر کرکټ کلب مامون ټایګر کرکټ کلب او بیا زمونږ ډماډولا کنگ کرکټ کلب بیا لکی سٹار کرکٹ کلب زمونگا برادرز 11 کرکٹ کلب سالرزی 11 کرکٹ کلب رحمان آباد ٹائیگرز کرکٹ کلب کے پی کے ٹائیگرز کرکٹ کلب ریاست سٹار کرکٹ کلب زوربندر 11 او زمونگا ارنگ ٹائیگر کرکٹ کلب او بیا ناوگئی لائن کرکٹ کلب بیا برنگ ٹائیگرز کرکٹ کلب او زمونگا نعیم خان 11 ینگ سٹارز برخلوزو او سلطان بیگ کرکٹ کلب انصاف کرکٹ کلب عثمان خیل سٹار کرکٹ کلب او چینگئی ٹائیگر کرکٹ کلب باجوړ ازمری کرکٹ کلب سالرزی ننګیالي او دغسې زمونږ ګبري 11 د ټولو دپاره د لاسونو یو درنه پړقاو کوي دومره ډېر ټیمونه دي چې ما پکې 3-4 ساګانې واغستې په دې لاره باندې جي زه د تورخم په لارې ځمه سامې لنډه لنډه کېږي شورټلی وی ویل گو فار فایر ورک تاسو هم دغسې چابکو سئ د موبایلو دغه لایټس به نه آف کوئ څو شیبو کې به دغه اسمان هم ستاسو د موبایلو غوندې رنګ وړاندې کوي